سلامونه علیکم هیله تاسو ټولو ګرانو پښتنو ته امید ساتم چې ټول برک روغ جوړ او خوشحال به وئ. نن ګورئ که نه زه چېرته یم نو نن داسې یو خپرونه مې تاسو ته راوړې که نه چې تاسو به خامخا د دې خپرونې انتظار به م کړی وي د دې کنسرټ انتظار به م کړی وي. راغلی یم نن کنسرټ ته دلته د نو ډېر زیات سندرغاړي هم راغلي دي لکه ثناګل شو افسر افغان شو کرن خان شو ستاره یونس شو نور هم داسې شته دي نو چې غواړم دوی سره خبرې اترې وکړم او خلکو سره خبرې اترې وکړم چې دوی ولې راغلي دي. نو زه خو په دې پوهېږم چې ولې راغلي دي کنسرټ ته راغلي دي انجوی کوي خوند ترې اخلي. نو ما سره مکمل پوره ټیم راغلی ده او یو ځانګړې مننه ذیشان خان تلاش نه کوم چې کامرې تر شا زحمت وباسي. نو نن خو ګورئ دوستانو او افسر افغان لګیا ده اناج ورکوي نو تاسو هم تر اخري شیبو پورې موږ سره پاتې شي او چېرته مزه ټولو ته خو ثناګل فینس چېرته دي؟ کتونکو څنګه چې ما یادونه کړې که نه چې کنسرټ ته راغلی یم او دې کنسرټ کې ثناګل هم ده چې تاسو ډېر زیات مینهوالې بالخصوص زه پخپله هم چې ټیک ټاک خو ګورې ماشاءالله د ده چې کوم ګانه راشي هغې باندې زما ټیک ټاک دی. السلام علیکم ثناګل څنګه یې تاسو؟ علیکم السلام ښه یم جوړ یم تاسو ښه یې؟ الحمدلله نن خو دې ماشاءالله افغاني سټایل کړی دا څه وجه ده؟ که افغاني وي که پاکستاني وي زموږ پښتانه ښکاري په دې کې ښه دا داسې لباس دی چې دا هر یو کنټري کې چې یوز شي یو خو کور دی بل افغاني ډریس ورته ویلی شي نو ډېر ما ته خو خپل ځاني ډېر فیوریټ لګي او حقیقت چې ویم که نه مطلب داسې ډریسونه دوی سره مزه هم کوي که نه د پښتانه یو کلتور دی پکې مطلب هسې انسان پکې درنه درنه ښکاري. ښه ثناګل نن دغه کنسرټ ته چې تاسو رالی مطلب څه احساس مو درلوده چې څنګه به وي خلک به راغلی وي نه مینهوال به وي او که نه؟ زه چې کله نه دې فیلډ ته راغلی یم دا زما تقریبا دریم کنسرټ څلورم کنسرټ دی چې په هغې کې فرسټ ما دوبۍ کې کړی و اور سیکنډ مې په پېښور کې مطلب داسې پښتونخوا والا سایډ ته تھرډ هم دلته نو الحمدلله ډېر خلک ما سره مینه لري په کم ټایم کې ډېر داسې
هیټرز پکې هم شته دی خو چې کوم ډېر مینوال چې ورته وایي هغه ډېر دی الحمدلله پېښور. ګران کتونکو نو تاسو سران خان خبرې واورېدې واقعا چې نن سبا ډېر زیات مینوال هم لري او ګانې ماشاءالله ډېر ښایسته پورې انرژي او مستې ګانې وایي. او یو بل خوشخبري چې زه خبره شوې یم چې ثناګل واده کړی نو شیریني به ترې غواړو که نه. ثناګل څه کیسه ده؟ واده مې وکړو که نه بس نور انتظار را نه کېدو نور انتظار دا موږ مجرتان سینګلان مو څه کوو ما خو واده یوه لور هم وه او جنت چې په سوشل میډیا باندې ډېر خلک ګوري. زما تقریبا سپریشن شوی او 6 کاله مې داسې تېر کړل او د مور سره فیملی سره. نو چې کله مونږ دې فیلډ ته رالو دا فیلډ هم زه شوقي کوم لکه زما ډېر زیات خوښېږي دا سنګینګ او دا ټیک ټاک شو که نه کور کې څه کار نه نو بس مونږ ټیک ټاک له ویډیو جوړه کړو. او بله دا واده داسې شی دی چې دا ضروري وي په ژوند کې په ژوند کې یو ښه ملګری پکار وي چې ستاسو سره خاوند نه د ملګري په شان ژوند کوي. او په دې معاشره کې یوازې جنۍ سم نه ده زما په خیال. او کتونکو نن سبا چې موږ وګورو که نه پښتانه ډېر زیات مطلب په ښځینه ذات باندې ډېر پابندي کوي. نو مطلب تاسو دا نوې واده چې وکړو پابندیان خو نه لګئ تاسو باندې؟ نه پابندي خو داسې نشته دی. فرسټ اف آل چې زه هغه انسان ګورم چې کوم ستاسو په نیچرل حالاتو کې قبول کړي. دا نه چې یو انسان دپاره تاسو د خپل ژوند هر څه بدل کړي. دا انسانیت نه دی. تاسو چې څوک قبلوي هغه به تاسو په هره طریقه قبلوي. بلکل څومره یو زبردست خبره چې څوک تاسو قبلوي که نه په هر حالت کې تاسو قبلوي. نو مطلب اوس هم مطلب هر څه چې ځي اوږه په اوږه ورسره ولاړ وي او مطلب ښه وي که نه داسې ښه که یو مطلب یو څو ټپې کتونکو ته وکړي. ټپې خو به وکړو خو بله سپورټیو هسبنډ چې وي هغه تاسو ډېر کم میلاویږي. دی پرون مې ورته وویل چې زما زړه کېږي چې زه دا فیلډ هر څه پرېږدم. نو ما ته وایي چې زه تا ته ووایم ته به یې نه پرېږدی ته چې په خپله پرېږدی هغه ډېره غټه خبره ده. بیا به ستا مینهوال څه کوي چې دا هر څه پرېږدي؟ بس زه به پرېږدم انشاءالله په دې کال کې به هر څه پرېږدم. سنګینګ به کنټینیو ساتم. سنګینګ سره مې ډېر شوق دی خو دا نور ټیک ټاک به هر څه به ختموم. بس چې څه کوم خیر الله دې هغه وکړي. نو که یو څو ټپې کتونکو ته وکړي مطلب هغه ټپه چې زما هم په خپله هم خوښه ده اوس راته توره وایي او مطلب نور ماله نه راځي چې څه او یتب مې غاړې زبنه او ژوند رانه لار ویلوي نور مې پرېږدي نه او اسمان پړک وهره پرېوځه او په ما ورانېږي چې په ټولو رانه شي نه او زما له مرګه خبر او چې جنازې ته مې راځي ټکرې خورې نه او کله به سینګار کما خو تا دې الله راولې کله به سینګار کما خو تا دې الله راولې. څومره ښایسته زبردست واقعا چې ما خو ترې خوند واخیسته. امید لرم امید ساتم چې تاسو به هم ډېر ډېر خوښ شوي. او اوس چې هلته لاړ شئ سټیج په سر به کوم ګانه تاسو وایي مطلب ټول ګانې ستاسو ښکلي دي چې کوم ستا ډېر خوښ دی هغه کوم ګانه ده؟ زما خو ټولې خوښې دي چې کوم یو پکې خاص وي که نه؟ زما خپله یو ټپې دي ډېرې خوښېږي په 3rd نمبر باندې ما ویلې دي زما په چینل کې دي. زما سیډ میوزیک ډېر خوښېږي. نو الله مو تل خوشحال لره او انشاءالله چې دغه شانتې نور هم پرمختګ وکړي. موږ خوشحالېږو چې زموږ پښتانه داسې پرمختګ وکړي او ماشاءالله داسې ښکلې ګانې وکړي موږ تاسو ته که نه دومره زحمت زیات چې وبایي صرف او صرف موږ لپاره. نو خوشحال شي چې ستا مینهوال هم ډېر زیات راغلي مطلب سپورټ ډېر زیات و. خوشحال وي که نه؟ ډېره زیات ماشاءالله ډېر پورې انرژي په سټیج په سر ودرېدو واقعا. نو الله دې هر چا ته هم داسې استعداد ورکړي. ډېره مننه. پښتنو ته څه پیغام لري او که نه؟ بس جنګونه مه کوئ که نه اور ښکلې کمنټونه کوئ غلط کمنټونه مه کوئ که نه. یو انسان ته چې تاسو سمه خبره نه شئ کولی خرابه ورته مه کوئ. ښکلې ستاسو په یو کمنټ زموږ ډېر ښکلی اسمایل هم راتلی شي او موږ په ډېر خفه کېدی هم شو. نو کوشش کوئ چې ښایسته خبرې کوئ.
ها مننه خوشاله اوسئ ګران کتونکو تاسو مونږ سره پاتې شئ او چېرته مزئ څنګ کې را سره ولاړ دی داسې تکړه سینګر سندرغاړی نو باچا خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه جوړ په خیر تازه تکړه شکر الله کا خو ټیک ټاک برابر ام ته طبیعت هم ښه دی الحمدلله فی الحال خو ښه ښایسته یو ماشاءالله تاسو څنګه شکر دی الحمدلله ښه ښایسته خو نه یو خیر دومره خو بله خبره ښه تکړه سینګر هم نه یو ایز ا شوق کوو او بس شوق هم دی ټرای کوو چې څه نه څه وکړو تاسو به د باچا سندرې اورېدلې وي لیدلی به مو وي واقعا چې پورې ساز سندرې کوي نو نن تاسو خپل دیدګانه دغه کانسرټ څنګه ولیدله آیا ښه نه و خلک څنګه ول سندرې خوښ دې شي او که نه یار زه خو چې رالم دلته مطلب دننه ماحول مې کتل نو یو خو دا ځای داسې نیو دی خو ډېر ښایسته سیټینګ هر څه یې کړی دی او ځای ډېر غټ دی کافي خو اډینس هغې په ځای په حساب اډینس هم کافي ډېر زیات و او بل چې تاسو کمبینیشن لیدی شي کرن خان ثنا ګل وه پکې داسې پکې لیلا خان وه نو داسې ډېر کسان ستاره یونس پکې راغلی و مطلب ډېر زیات خلک پکې راغلي او د هغې وجې نه ډېر زیات چې دی اډینس هم او شور هم پکې ډېر زیات و نو انجوای مو هم کړه خو دا دی چې اډینس ډېر زیات سټیج ته اخره کې جوخ شو نو هغه رنګې پرفارمنس ونه شو څنګه چلته پکار و بالکل نو کتونکو د باچا خبرې خو تاسو واورېدل زمونږ داسې یو ایډیا وه مطلب چې دې خپرونه کې به مونږ لیلا خان ستاره یونس کرن خان ټول سره به خبرې وکړو خو د باچا خبره زه ډېر زر ووتم که نه چې ولې پښتانه ماشاءالله دومره ډېر زیات راغلي و ډېر زیات که نه نو په دې وجه مونږ لږ شان وختي ووتلو چې کور ته صحیح سلامت ورسېږو چې چېرته څوک هم شهید نه کړي که نه نن سبا خو پښتونخوا کې هم حالات سم ګډوډ دي که نه باچا داسې نوې څه ګانا مانا هم لري او که نه چې بیا هم پښتنو ته وړاندې کوي یاره فلحال خو نوې داسې څه نشته دی او اپکمینګ کار څه نه څه به کېږي نه خیر ما وایي چې ځه داسې تاسو نو نوې خو فلحال نشته خو انشاءالله اراده مې ده یو دوه سانګز دی نو اپکمینګ اوس به کتونکي وایي که نه چې دا څنګه سینګر دی د ده غږ څنګه ده یو لنډ شان زمزمه کتونکو ته تاسو هم لایک زه خپل ځاني ریپ سانګز وایم د ریپ سانګ شو کې ما اوس پکې سلو سلو میلوډي سایډ ته هم راځم ولې چې پښتنو کم ټیسټ دی هغې ته به کوشش کوو اوس داسې لږ مخامخ ودرېږه نو زمزمه زما یو دوه ټپې وکړه ټپې خو مطلب کور کې عام خلک هم کوي که نه ښه ارشاد داسې خو تکړه ده که نه وایه زما هغه زور چې یو سانګ دی ټولو کې سیکنډ نمبر باندې خوا کې چې زما ګرځي زړه مې په هوا ګرځي خوا کې چې زما ګرځي زړه مې په هوا ګرځي ستانه چې جدا ګرځي ګران کتونکو نو چې زمونږ کامرامین وانه اوري غږ نه اوري ښه زه دلته خبرې کوم مقصد هغه ولاړ دی ښه کتونکو مننه کوم ذیشان خان تلاش نه او خپل ټول ټیم نه چې ما سره دلته زیات زحمت یې ویستله نو واقعا دوستانو چې ډېر زیات شور ماشور دی او پښتانه ماشاءالله ډېر زیات راغلي نو زه وایم که نه چې خپرونه راغونډه کړم او لاړ شم کور ته نو تاسو هم چینل خامخا ځان سره سبسکرایب کړئ الله حافظ ښه وختونه ښې چارې بای